د هر چا چې سینه تنګه شوي که په هر مسئله تنګه شوي په هر مسئله که دنیوي مسئله او که دیني نو طریقې زده که الله یې ښیي دا بله وظیفه زه اکثر الحمدلله دې ملګرو ته وظیفې ښیم خو زه هغه وظیفې ښیم چې قرآن کې او یا نبوي دا مسلسل څومره وظیفه ده چې زه تاسو ته ښیم دا بله وظیفه واله یو سړی وایي سینه مې تنګه ده زړه مې تنګ شوی دی زړه مې مرۍ ته رارسېدلی ژوند خوند نه راکوي واوره وظیفه رباني وظیفه د الله له طرف نه وظیفه څه ده فسبح بحمد ربک نو پاکي بیانوه سره د ستاینې د خپل رب پاکي بیانول څه دي سبحان الله ستاینې څه ده وبحمده به دا ذکر ډېر وایه کوم ذکر ډېر وایه سبحان الله وبحمده د دې سره به غمونه ختم شي زړه دې تنګ شوی دی خوشحاله به شي په هر طریقې سره چې د الله پاکي بیانولیږي بیان یې که او په هر طریقې سره چې ستاینه کولی شي وکړه خو دا ته موږ مختصر طریقه وکړو سبحان الله الحمدلله ډېر وایه بله وظیفه د دې سره تړلی شوي وظیفه او که په دې دویمه وظیفه دې کار ونه کړو نو اولنۍ کار نه کوي دا اهمه ده بلکې دا دویمه د دې اولنۍ نه اهمه ده وکن من الساجدین او شد سجده کوونکو نه او مونځ ډېر کوه اوس سړی زه مونځونه نه کوم او ذکر اذکار به کوم فایده نه ورکوي ذکر اذکار نه مونځ اهم دی عام اذکار چې کوم دي دې نه مونځ څه دی اهم دی ځکه چې مونځ رکن دی نو دوه طریقې شوې کمې کمې د الله پاکي بیانو سره د حمد او مونځ له زور ورکه الله به د غمونه ټول ختم کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله تنګ شو کنه نو بلال ته به وایي ارحنا بها یا بلال بلال دا بانګو اقامت وکړي چې مونځ وکړو چې لږ دا زړه م په ارام شي نو مانځه سره انسان ته سکون رسي زړه یې خوشحاله شي